السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ سبق دې پورې را رسیدلو چې شپږ قسمه خلق دي چې د هغې نه غم او مصیبت د هغې نه جدا کیږي. نو اوس د دې نه وروستو صاحب کتاب یو څو سببونه ذکر کوي چې د بعضو سببونو سره د بعضو کارونو سره د هغې د وجې نه د انسان سره خلق محبت کوي او د بعضو اعمالو د وجې نه د انسان نه خلق لرې کیږي. نو هغه اعمال دلته ذکر کړي دي. د ټولو نه اول ښایسته اخلاق، حسن الخلق چې ورته ویل کیږي. او د دې په باره کې الله خپل نبي ته فرمایي چې نبي که ته چېرته سخت زړه واله وي، بد اخلاقه وي، نو دا ستا د ملګري به ستا د خوا نه تښتېدلي. نو قرآن کې الله خپل نبي ته فرمایي چې وانک لعلی خلق عظیم، ای نبي ته په ډېرو ښایسته اخلاقو باندې فایز دی. نو حسن الخلق یوجب المودة، ښایسته اخلاق دا لازم کوي محبت لره. یعنی د چا چې ښایسته اخلاق وي خامخا د ده سره به نور خلق مینه محبت کوي. وسوء الخلق او بد اخلاق یوجب المباعده، چې دا لازم کوي لرېوالي لره. یعنی د څومره چې د انسان اخلاق بد وي دومره د هغه نه خلق ځان جدا ساتي. د ده سره څوک دونه ملګرتیا نه کوي، په مجالسو کې ورسره نه کینی، خبرې اترې ورسره نه کوي. نو وسوء الخلق بد اخلاق یوجب المباعده، هغه لازمي لرېوالي لره. دریم نمبر والانبساط یوجب الموانسه، انبساط ویل کېږي کولو مخ واله. کولو مخ مطلب په خندا باندې د هر چا سره ملاویږي، په خوشحالۍ باندې د هر چا سره ملاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا، د نیکۍ نه هیڅ یو کار سپک مه ګڼه. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر که ته خپل ورور سره په خندا باندې ولې ملاو نشي، دا یو نیکی ده، دا یو ښایسته عمل ده. نو والانبساط پراخي، او د دې نه مراد د ملاوېدو فراخي، د مخ فراخي، یعنی په ښایسته طریقه باندې د چا سره ملاوېږي. نو یوجب الموانسه، دې سره محبت سیوا کېږي. او د مود نه صرف د زړه محبت مراد دی، او موانسه دې نه مراد هغه محبت دی چې سړی ستا خواله به ډېر زیات سي راځي او تاسو په مجالسو کې به کښېني. د څومره چې یو انسان خلک وي دا ډېر آزاد مزاجه دی، وړو سره د وړو په شان وي، غټو سره د غټو په شان. نو دا صفت چې په چا کې موجود وي د هغه ملګري هم ډېر وي، خلک هم ته خوشحاله. نو والانبساط پراخي یوجب الموانسه، دا لازم کی محبت لره. والانقباض یوجب الوحشة، انقباض لکیږي هغه پښتو کې ورته ویل کېږي هغه بوټ تندی چې نیسه دي، هر ټایم په تندي باندې 12 بجې او د چا سره صحیح خبرې اترې نه کوي. نو په چا کې چې دا کار راشي نو یوجب الوحشة، لازمیږي یره د ده نه. نو څومره چې یو سړی سخت مزاج د چا سره خبرې اترې نه کوي نو دومره د هغه نه خلک یېرېږي، د ده روب دومره سیوا وي. بیا ورپسې والکبر یوجب المقته، او کبر لویي تکبر دا لازم کوي غصې لره. د دې نه مراد دا چې کوم انسان متکبری، اول دا چې الله رب العالمین پر انسان باندې لعنت وي، د دې انسان نه الله خوشحاله نه، د ده نه الله خفه. دویم دا چې په انسانانو کې دا انسان ډېر بدترین انسان وي. هر یو انسان وي دا ډېر متکبر انسان دی، وي د ده سره زما تعلق نشته، د ده سره زما ناسته پاسته نه کېږي، ځکه وي هغه ډېر ځان لوی ګڼي. نو الکبر تکبر یوجب المقته، دا لازمي غصې لره. دې نه وروستو 5 نمبر صاحب کتاب لیکلی دی والجود یوجب الحمد، او سخاوت دا لازم کوي واجب کوي حمد لره. یعنی څومره چې سړی سخي دومره به دغه تعریف د حمد به ډېر زیات بیانېږي، او څومره سړی بخیل وي نو دومره خلک په هغه پسې بد را دی وي. نو
ډېر دا معلومیږي چې دا یو ښایسته صفت دی. جود دا یو ښایسته صفت دی چې انسان په خپل ځان کې راولي. او دین وروسته بیا شپږم نمبر والبخل یوجب المذمة، او بخل دا لازمی مذمت لره. مذمت د چا چې بدی بیان شي، مدح د چا چې تعریف وکړي شي، او مذمت د چا چې بدی بیان شي. نو کله چې انسان سره مال دولت مې خو بیا هغه بخل کوي، کنجوسی کوي، نو خلک په دې انسان پسې خبرې کوي، د مذمت بیانې په دې پسې بد اراده وي. او دې مخکې چې دا کومه جمله وا چې کله یو انسان سخی وي او سخاوت پکې موجود وي، مال دولت د الله په لار کې ورکوي غریبانو مسکینانو له، د تعریف ډیر زیات کیږي. بیا دین اورستو صاحب کتاب ډیر خسته خبره کړې ده چې د احسان په بدله کې احسان کول دا خو یو ښه عمل دی. د احسان نه مخکې احسان کول څنګه دی، د احسان په بدله کې احسان کول څنګه دی، وروسته احسان کول څنګه دی، بیا د احسان په بدله کې چا تکلیف ورکول دا څنګه دی. نو صاحب کتاب لیکلی دی قال حکیم دا خبره کړې ده، یا خو ته لقمان حکیم مراد دی، یا بل یو دانا انسان چې خسته خبره کول هغه وایي چې الاحسان قبل الاحسان فضل. د احسان نه مخکې احسان کول دا یو فضل دی، یعنی په چا باندې احسان کول. مثلا یو کس دغه تاسو له احسان نه کړی، تا ورسره احسان وکړو، نو دا ته یو غوره انسان، یو خسته انسان د عمل په لحاظ سره. وبعد الاحسان مکافات، او رستو د احسان نه احسان کول دا دغه بدله ورکول دي، دا پوروالی دی. یو انسان در سره احسان وکړو، تا بیا دغه سره احسان وکړو، دا تاغله بدله ورکړه. وبعد الاساءة جود، او رستو د بدینا د چا سره احسان کول دا سخاوت دی، دا خسته صفت. اوس درې حالات شو. یو انسان در سره احسان نه کړو، تا ور سره احسان وکړو، نو تا هغه باندې یو فضل وکړو. دویم دا چې انسان در سره احسان وکړو، تا بیا ورسته احسان وکړو، نو دا بیا تا یو بدله ولا ورکړه. او دریم دا چې یو انسان تا سره زیاتی وکړو، ظلم در باندې وکړو، تا بیا هم دا سره احسان وکړو، نو دا بیا د سخاوت یو عمل دی. اوس دین ورستو یو انسان سره چې ته زیاتی کوي، نو اوس دلته ذکر کوي چې وقبل الاساءة والاساءة قبل الاساءة، او بدی کول مخکې د بدینا ظلم دا ظلم. یو انسان تاسو سره زور زیاتی زبردستی نه کړو، ته ور سره زور زبردستی زیاتی کوي، دا تا ظلم وکړو. وبعد الاساءة مجازات، او رستو د بدینا بدی کول د خپل بدلا غستل دي. وبعد الاحسان لوم، او رستو د احسان نه زیاتی کول دا ملامتیا ده، دا یو ګټه صفت، بیکاره صفت. نو ډېر خسته خبرې په دې کې کړي چې ګوره احسان نه مخکې احسان کول دا ډېر یو ښه عمل دی، فضیلت والا عمل دی. د چې چا در سره احسان نه کړی، دا سره احسان وکړي، او که چېرته احسان در سره وکړو، نو بیا ور سره احسان وکړي، ځکه تاسو بدله ورکړي. او کنه چا در سره زیاتی وکړو، نو بیا هم دا سره احسان وکړه، ځکه دا د سخاوت یو عمل دی، ښکلی عمل. اوس وایي چې چا در سره زیاتی نه دی کړی، زیاتی مه کوه. کله زیاتی نه دی کړی، تا زیاتی وکړو، تا ظلم وکړو. او کنه یو کس زیاتی وکړو، تا ور سره بیا زیاتی وکړو، نو تا خپله بدله واغسته. او که یو کس احسان وکړو او تا د هغې نه وروستو هغه سره زیاتې وکړو، دا یو ملامتیا ده.